اولنې سنت په داس کې دا دی چې انسان په کم کوزه او لوټه باندې استنجا کړي نو د چرندام د لپاره دی به بل استعمال کینه اغا ان يكون ابريق الوضوء غير ابريق الاستنجاء. ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله د استنجا لپاره بزان له لوټه او د قشند نور اندامونه به شي منزل دایره لپاره جدا دغه باندې کې چې باندې یو باندې اکتفا وکي او بس دا سنت دغه چې وکړه سم منعت بني خو لیکن مخکې مونږ ویل ابو عبد الله له ویلي چې د یو بریتو احتمام ته کوي په صحیح طریقه باندې د دې نتیجه دار چې تابع الله جنت ته بوزي نو ولوټه چې چرته مونږ بدل کړه بللا په یو باندې مو استنجا وکړه او په دې بل باندې مو نور شرندامو کې نو د انسان له الله په دقه یو لوټه بدلوالي باندې جنت الله نصیب کی دا چې موږ مامور کار نور د غټ شی دی. دیم سنت په داس کې د ترمذی کې روایت ته رسول الله فرمایي چې دا داس په اول کې بسم الله وایي. دریم امام مسلم او امام ترمذی روایت را نقل کړی دی غسل یدین 3 مرات قبل ادخالهما الاناء یو سړی د خپل لاس په لوهي کې داخلي د غینه مخ کې درې کرت به د اومنځلې شي. یو درس کې موږ دا ویلو د الله نبی دا خبره کوي چې د انسان نه پیږي چې ما د الله شرط شپه تیر کړی یو سړی ویل زینې مې زمزه زما لاس مال معلومات د شرط شپه تیر کړی وی چې کله شپه به تیر شو صبرات لو نو دغه د شرمګا کې د غلاس نیمه پوري وړاندې ورکشوي و ځکه د رسول الله سنت مخالفت وکړي الله د شرم سره وړاندې کی. څلورم دا چې انسان په مزمزه باندې شروع کی او د قشن د استنشاق باندې قبل غسل وجهه معنا چې کله ته مخ منځي د منځنه مخ کې اول په دې خله کې او با شول او د نور سبب د پوزه کې او به د مخ اهتمام. پنځم علماء دا خبره ذکر کړې ده درې کرت د پوزه صفا کول. مسلم کې حدیث رسول الله فرمایي چې کله روچ شو احدکم بتاسو کې او کس خپل خوب نه او داس کوي نه د پوزره درې کړ دفاع کوي په ان الشیطان یبیتو زکه د ابلیس چې د شپتی ری د پوزه په ورسنی ایسه کې خیشوم کی ابلیس بدل د تیری نو کله چې سړی پوزه صفا کوي په داسه کې نو تاکید دی دا وږي چې درې کړته او سخت صفای سره د ابلیس هغه اثرات د رسول الله د حدیث موافق دا باید ختم شي. دغه به واشه علماء د خبره ذکر کړی دا چې د پوجا منزل دا داسنه مخکې ضروری دی خو لیکن دا خبره کمزوري ده. استنجا دا او نیت ته بسم الله لسونه منزل د عین اور سبه خلک او باچول او پوزه کې درې کړی د پوزه صفا کول. شپږم امام بخاری او مسلم دا روایت نقل کړی دی او د قشن دارمی کې دی مشکات کې دی چې انسان به د پوزه صفا کوي درې کرت خو ګوره په چپ لاس باندې کې لاس باندې نه وروړي. ځکه عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله په داخله سره د طعام خوراک او څښاک دي چې لپاره استعمالوه او چې کوم ضروري شی به لړ کولو ناغه به په چپ لاس باندې دا به اختلافي مسله ده چې مسواک سره په چپ لاس استعمال کیږي په هی دغه دوه قول علماء لیکلي دي. یو دا چې دا سړی په چپ لاس باندې استعمالي وجه دا چې دل درغاکونو د اوريو او د دې شبي ګندګي دا ور باندې صفاکي. په دویم قول علماء دا ذکر کړی چې د عبادت ته په دې کې تر باندې شروع وکړ دا بهتره خبره هم ده چې انسان مسواک استعمالي په دې لاس باندې. وهم سنت ده امام بخاری روایت نقل کړی په روایت د عبد الله بن عباس چې انسان به د خلک او با اچو یا د قشن د بوزه کې نو په دې خلاص باندې به شروع کوي خو لیکن صفائی د چپ د پوزه به په چپ لاس باندې په کار ده. طبعا انسان چې او با شو د خلیل په خلاص به د قشن د پوزه ده لیکن استعمال شکل به کیږي او صفائی د کیږي به په چپ لاس باندې نو اچول په دې خلاص باندې پوزه لا او د قشن خلیل. اتم سنت حدیث بخاری کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم من کف واحده د دې یو ورغینه به ام خلیل او باشری ام پوزله ان شاء الله ورسره برشي چې یو کړه سره خلیل او بواچوي بیاله پراډه کې به واچوي بیاله پراواچو پراډه کې به خلیل بیاله پراواچو دی پوزله او به پوزله لیکن د شي طریقه راغلی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو کړه داله پراډه کړی دا یو کړه خلیل نشي کړي متصل به پوزله پورته کړی دی. دم سنت طریقه را کله به دې باندې عمل وکړه دی او به کمی دی یا به تور مثال شته ډېری
دا غيو لا پچتار ډګه کړه څنګه چې خلیل او بو واجولې د دې اچول سره متصل لګ د لاس پر د کول تر څو پورې پوزه کې د اوبور داخلي شي. دا اتم سنت امام مسلم، امام بخاری، ترمذی، ابو داود دې ټول یو روایت نقل کړي دي. سنت طریقه به کې دا المبالغه فی الاستنشاق لغیر الصائم، چې انسان کله روزه نه دا د خله کې وباچو یا په بوزه کې وباچو، لیکن د پوزه کې دا به سخت مبالغه کوي. معنا دا چې اخر لبي بوزي ټیک دا کسړه شرط بروزه کې واقع وي او سا احتلامش او تو سره در غسل لري نو بیا به د خله کې مباچو بوزه کې به اچو خو زیته مبالغه بنه کې هغه ترخی بینه. دا خبره د خلکو غلطه ده. د زړو خو مسله د شکل به تور مثال دا روزه کې د سړی احترام وشي نو دا د ټول بدن باندې اوبره شو خو شکل روزه ماته کې به خله او پوزه کې وباش الکه دا ولی وې زه روزه دار مکه د خله او پوزه کې بور واچم اسنه چې زما د روزه دا خراب نشي نه. حدیث مشکات کې مرضی چې انسان به استعمالول لدی کوي خو لیکن بلې طریقه باندې چې مبالغه باندې کوي. مبالغه باندې ان شاء الله پويږي زیاتواله ډیره. لسمه طریقه دا ده سنت مسند احمد کې روایت د امام نسائی نقل کړی دی. السواک عند المزمزه، سړی چې کله به د خله کې او بو واچو نو په دې وخت کې مسواک استعمالول. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې کزما په امت باندې چرته ګران نه وینم ما به دوی له امر کړی په مسواک ولا باندې ما کول وزو ان دهر او د سره نو دا د خله سره تعلق لري چې خله کې د او بو واچولې دغه نور سره به مسواک استعمالول. عبد الله بن عمر بری وکه به خو درو ایولسم سنت طریقه به داس کې دا ترمذی روایت نقل کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم با ګیره خلال اوله نو سړی بل د شیو له په بر والی د نبی صلی الله علیه وسلم خپل مبارکه طریقه دا و چې د ګیری د لاندې طرف لبه کی خو دی او به بل چې د ګیره وسره وژړه خوله دا ګوته به اوردل نه کړی. امام ترمذی راوي ذکر کړی وکانه پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل ګیره مبارکه خلال اوله فی الوضوء په داس کې. دولسم سنت طریقه دا چې انسان به مسکه په سنت طریقه باندې غدا چې د مخ کی طرف د سر نه بشرو کی تر سټ پوری او بیرته راو پښې د مخ طریقې لکه دقه معنا او کیفیت امام بخاری رحمت الله علیه کی خپل کتاب کې ذکر کړی دی. ډیر انسانانو سره خولي اوچته کې چې بل سر باندې لاس راکایي. سنت طریقه دا چې د مخ کی طرف نه شروع کول وروسته بوتل او بیرته بیراتل مخله چې کم ځنه د شروع کړی د اغیز الله سونه واپس کول. د نبی صلی الله علیه وسلم خپل مبارک عمل امام بخاری نقل کړی دی. دولسم سنت طریقه به داس کړه چې انسان دا ټول سر لاندې کوي مسک او درلسمه لکه څنګه چې نور اندامونه سړې درې کرتی منځي نو کله کله دا مسم درې کرت کول پکار دي. د روایت فتح الباری کې ابن حجر اسقلانی ذکر کړی دی، ابن ابي شيبه کې ذکر شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د سر مبارک باندې درې کړی د لاس کش کې به کش کې به کش کې امن دمنه خدای کړی دی منځو او احيانا کله لیکن عامه طریقه چې کله سړی سنت طریقې سره او داس کوي نو به بر سر باندې چې مسکه څو کرت بزاس سره کوي یو کرت. پنځمه سنت طریقه په او داس کې دا مشکات کې روایت دی مسح الاذنين د غوګونو مسح کول ام ظاهر ام د قشم باطن لکه دا غوته دا سړی بر ظاهر کې وردن نه کې او دا کټ غوته په د پاسه ډیر انسانان هغه د ظاهر کې باطن پری دی او باز باطن کې هغه ظاهر پری دی. شپږم سنت طریقه به کې دا ده حدیث کې راځي چې انسان به د خپل پو او د لاسونو د غوتو خلال کې حتی بعض روایت کې دا راغلي دي چې کله انسان او داس کې په دې وخت کې د خلال ونه کې بالکل سره او داس منش. نبی صلی الله علیه وسلم سړي له ویلې چې وخلل خلال وال راوکا بین الاصابع ما بین د غوتو کې رجلې کستا د پو د قشند د لاسونو. امام ترمذی رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی چې د چپ لاس په دې کښه وړه غوته باندې د خلال پکار دی یو طرف وه چې دې ځل ورسېږي بیره بل طرف باندې نو دلیل به دې باندې چې د پو او د لاسونو د دواړو غوتو خلال او خلالول به د چپ لاس په هغه وړه غوته باندې د قشه معنا امام ترمذی نقل کړی د محمد رسول الله خپل عمل. ولسم سنت طریقه دا ده امام بخاری مسلم روایت نقل کړی دی چې انسان کله شروع کې به خلال باندې په کی طرف باندې شروع کی وجه دا واچ د محمد رسول الله عادت مبارک دا و چې کله باغ سپلې استعمالول او د قشن وکټه به ګمن زول یا به او داس کول یا به نور کوم کارونه و نو کوشش به دا کو چې په کوم طرف باندې شروع کی د کی طرف باندې
دلیل به دې باندې چې پر چپ طرف باندې شروع کې سو منعت بني خو لیکن سنت دار چې په کی طرف هم دې بشره روانېدل پکار دي رسول الله چې کوم عمل کړی هغه کې به انسان عقل نه جنګي کوي دي خو نه شروع شي نو څه کله هغه خو نه شروع شي نو څه چې کوم ځای نبی صلی الله علیه وسلم بغوته کړی دی په مقه طریقه باندې روانېږي سبانه بل سبا ان شاء الله د شریعت په درس کې دم راځي د محمد رسول الله په موږ تاسو باندې حقوق دي حقوق کې یو معنا دا چې الاتباع د نبی صلی الله علیه وسلم بشره روانېدل او داغه تابعداري کول د ظالم کې قیاسونه میسونه نه جنگول چې دا خبره ده نه د کم ځنه داغه شروع بس حق ځنه شروع کول ستا عقل منیو کني منی اتلسمه سنت طریقه ده چې انسان د اندامونو مینځي د یو نه نیولې تر 3 کرتو پورې دا منځلیش څه مطلب مخ دې لا سن دې کې دي یو کرتم د رسول الله نقل راغلي دي 2 کرتم راغلي دي 3 کرتم راغلي دي درونه بزیت منځنا رسول الله فرمایي کې سړی د درې په دې غاړه باندې ناس ولې نه او چې کله د درونه د خبره ورواړه ولا دا سړی ظالم شو او د برید نه اوختل وکړه یو کرت منځلې شي 2 کرت منځلې شو 3 کرت دا به اشاره ده خبره ده کو به چرته کمی انسان یو کړی د خپل مخ منځلو لاسونه منځلو کې منځلو سره مسکه بشي منعت پینشته مشکات کې دا روایت ده رب په مکه وجه لکه مخ درې کرته ورې تاسو څنګه دا یو کرته وکي تاسو څنګه دا 2 کرته وکي دا محمد رسول الله سنت ته یو کرت اندام 2 کرت او 3 کرت او بوله ګوره ملګرو لګوره دغه موافق خپل عمل کوا د دریونه به اخو اوړینا نو نسمه سنت طریقه ده چې انسان دی ایواله پر واخلي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندې باب خود لري باب ثابت په بیان د مخ منځلو په لاسونه باندې دی ویل خنا ایواله په کې معنا دا اوبر حواله دا بل سره بیرته به یوځای کا ایسه به مخ باندې سره واچي په طریقه خو ان شاء الله پوه شوي چې سړی به د لاس کې اوبر حوالی او دا لاس به د سره یوځای کې د خپل مخ لره ورشي په هغه باندې بهونه کومک والی کچا د شریک اډه کړه هم سم منعت بني خو لیکن کدا یو لاس د شورلان دکی او په دې کې اوبر واخسته او دا بل لاس سره یوځای کې او خپل مخ سره یوځای کړه د محمد رسول الله خپل عمل لې دغه به ان شاء الله خیری امام بخاری په باب خود لري شرم سنت طریقه به وداش کې ده چې انسان اوبر اخلي په دې خلاص باندې او به براوات شوي په دې خېخ په باندې 3 کرت دغه نور سبب به چپ په باندې 3 کرت خېخ په 3 کرت چپ په 3 کرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړي روایت عبد الله ابن عباس وی نبی صلی الله علیه وسلم یو کرته اوبر واخصه به خېخ په باندې دغه تر دې پورې شوي منځله به دا قشن دا چپ افکا او به ابن عباس سوي چې حق ذا رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضا دقه شان ما محمد رسول الله دې دې چې هغه به او دس کړي دي او به بیا